اوس مهال په افغانستان کې د ودانیو رنګولو د رنګ د تولید تر 80 زیاتې فابریکې فعالیت لري او د ښه کیفیت لرونکي رنګونه تولیدوي. موږ دلته مختلف برانډونه لرو. خپل مو 2 برانډ دي. یو برانډ مو د محتاب په نوم ده، یو مو د الحجرې په نوم ده. محتاب د موږ برانډ داسې ده چې هغه د خارجي چې هر رقم رنګ تاسو ورسره مقایسه کوئ د کیفیت له نګاه نه او د نرخ له نګاه نه د موږ رنګ محتاب چې ده هغه د خارجي رنګونو چې هر یو د که روغني دي که آبي دي او که پرایمر ده فیلینګ ده ضد زنګ ده د دې ټولو په مقابله کې د موږ رنګونه انشاءالله موږ دا ادعا لرو دعوه لرو چې د موږ رنګ د خارجي رنګونو نه په کیفیت هم ښه ده او په نرخ کې هم ترې ارزانه ده. ارزو مې دا ده چې د خپل وطن تولید خلک واخلي، خپل رنګونه واخلي، د خپل هیواد رنګونه استعمال کړي، د خارجي رنګونو نه باید ډاډ وکړي. د لمر مرجان تولیدي فابریکې مسئولین وایي چې د ودانیو رنګولو لپاره د لوړ کیفیت لرونکي رنګونه تولیدوي. په دغه تولیدي فابریکه کې 40 کسانو ته هم د کار زمینه برابره ده. په دې بخش کې موږ 2 کارونه کوو، لکه یو د پیکیجینګ ده، دا کوم موږ قوطي سي جوړو، او دوم بخش د پرنټ ده. موږ په دې سطلو باندې مختلف رنګونه یا مختلف ډیزاین جوړو. ټاپ برانډ چې کوم ده محتاب ده، دا د خارجي رنګونو په مقابله کې د هغه ټول هغه انټرنیشنل چې کوم معیارونه دي لکه ESTM یوه اداره د نړیواله د امریکن سټنډرډ یوه اداره ده، د هغې ادارې کې د مختلفو شیانو 50 انواوې هغوی سټنډرډونه یې په نظر کې نیولي دي. هغه 50 واړه شیان موږ ټول په دې کې په محتاب کې په نظر کې نیولي دي. دغه تولیدي فابریکه د کابل په صنعتي ښارګوټي کې د 4 کلونو راپدې خوا فعالیت لري. موږ دلته رنګونه جوړو، له موږ نه د پاکستان نه یا له ایران نه یا له نورو هیوادونو نه رنګونه راځي، هغه له موږ نه دلته ارزانه ورکوي. هغوی 20 کاله دلته کار کړی ده، په وطن کې په افغانستان مارکیټ هغوی نیولی ده، نو هغوی کار کوي. نو موږ غوښتنه دا لرو د امارت اسلامي له مشرتابه نه چې دغه د موږ په کوم رنګونه له خارج نه راځي په دغو باندې باید دوی تعرفې زیاتې کړي تر څو پورې وطني تولیداتو ته د رنګ د کار زمینه برابره سي. د رنګ تولیدي فابریکې لمر مرجان په نوم فابریکې ته راغلي چې موږ اورېدلي دي په افغانستان کې هغه شرکت چې ډېر معیاري رنګونه تولیدوي او هغه شرکت چې لسګونو کارګر دلته مصروف دي، هغه ځوانان چې مثلا بهر ته روان دي، هم موږ هیله همدا ده چې راش دلته په دغه رقم شرکتو کې د کار زمینه هم ورته برابر ده.